بسم الله الرحمن الرحیم. نن د زما داغستان یا میرا داغستان په انګریزي کې مای داغستان کتاب څخه تاسو سره یو څو کرښې شیر کوو. له موږ سره زموږ د کلي کوچنی کلی دی صدا. له دې صدا څخه یوه لاره تللې ده. دا لاره د ښار لوی سړک یا لوی کلي ته اونځه ته چې دی دا لاره تللې ده او دغه کلي ته پوخ سړک تللی دی، لیکن بابا می پر دې لاره نه تلی. بابا خپل ځان ته یوه لاره جوړه کړې وه، هم پر هغه لاره به روان و. پلارجان می دغه لاره ډیره خوندوره جوړه کړې وه. دغه لاره د سړک تر سړک په دې خوندوره وه چې دغه لاره پکې بابا پلارجان می ګلان کرلي وو، د ګلانو ګلدستې جوړې کړې وې، او کله چې به واورې وسوې یا به واوره وسوه په داغستان کې، بابا به د واورو څخه بوتان جوړ کړي وو او دا بوتان به ماته ډېر زیات خوند راکولو. اوس پر دا روډ روان یم، هغه ګلان بلکل مړاوي دي او ماحول ډېر سره خړ پړ دی. نو ما دا اراده وکړه چې د پوخ سړک بجایه باید چې د بابا پر لاره تګ وکړم. بابا چې کومه جوړه کړې لاره ده په دې لاره لاړ سمه. په لاره روان وم، د دې بابا پر سړک روان سومه. په کلي کې د کلي سپین ږیري په مخه رالی را غږ یې کوي چې ځان ته خپله لاره جوړه که، ځان ته خپله لاره وټاکه، د بل په لارو تګ پرېږده. یعنې د خپل پلار په جوړه کړې لارې تګ کوې دا پرېږده، ځان ته خپله لار وټاکه. د داغستان عظیم شاعر لیکوال نثرنګار رسول حمزه توف وایي چې زه د دنیا هر کونج ته لاړ سمه، د دنیا هر ګوټ ګوټ ته لاړ سمه، خو زه د خپل 80,000 خلک چې دي د دې خلکو ځان استازی ګڼم. د خپلو غرونو، سیندونو، باغچو، باغونو او ګلستان خپل ځان استازی ګڼم. زه د خپلې جغرافیې ځان استازی ګڼم. زما په وطن کې پر دې مړي کېږي، پر دې مړي کېږي، په دې مور زوی چې دی هغه الا کوي پرېږدي چې څوک چاته وایي چې تا خپله مورنۍ ژبه یې کړې ده یا ستا زوی خپله مورنۍ ژبه یې کړې ده. رسول حمزه توف بل ځای فرمایي چې یو وخت کې په روسي پارلمان کې د روسي د داغستان یو سړی هغه په خپله کلتور، په خپله ژبه، په خپل رسم رواج، یعنې خپل ټول کلتور یې واغوستی، روسي پارلمان ته ننوتی او هلته یې په داغستاني ژبه چې اواره ژبه وه په هغې سوګند واخیستی. دوی ورته ویلې چې ته په اواره ژبه د داغستان کومه ژبه چې ته په دې کې سوګند نسې اخیستی، د استعفا ورکه. ورته ویلې زه په داسې پارلمان کې نه کښېنم چیرې چې زما پر مورنۍ ژبه باندې بندیز وي. بعد کې بیا هم د دې سړي قرباني، هم د دې داغستاني قرباني وه چې ټول روسي وو، هغه ټولو قومونو ته د ژبې د کلتور اختیار ورکړو. رسول حمزه توف بل یو شعر دغه چې دی د محمود په نامه یو شاعر د هغه شعر راړي چې د درویش دراني شعر سره ورته دی. هغه څه داسې دی: ما ستا دپاره ماڼۍ جوړه که د ستورو، ما ستا دپاره ماڼۍ جوړه که د ستورو، خپلې جونګړې ته روان زخمی لاسونه، دنیا میں محبت کے ایک محل یارو، تعمیر کیا ہے میں نے اور خود میں غار میں پڑا ہوں. رسول حمزه توف بل ځای فرمایي وایي زه قطعا نه غواړم چې ټول ستوري پر یوه ځای سي او یو لوی ستوری جوړ کړي او په اسمان کې هغه یو ستوری ځلیږي. زه قطعا دا نه غواړم. زه بلکل داسې ستوری نه غواړم چې دومره لوی ستوری دی جوړ سي او ودې ځلیږي. ولې؟ د دې دپاره لمر سته، الریډي لمر موجوده دی. دوی وایي دا ژبې چې دي دا د ستورو په شان دي. هر ستوری په اسمان کې چې جلا جلا پروت دی او جلا جلا ځلیږي. دغه ډېر زیات خوندور دی او دا ډېر زیات ښکلی وي او اسمان په دې ښکلی وي. پرېږده چې خلک خپل ستوري ولري
او زما ستوری چې دی دا واري زبان دی، داغستاني زبان دی او زه په دې افتخار کوم، ویاړ کوم. پښتون کامپال وطن دوست مولانا خانزیب وایي چې پښتون افغان باید چې دا کتاب ډیر په غور ولولي. د دې کتاب مقدمه چې ده دا د پښتون افغان سره تړلې ده او د دې جغرافیه چې ده دا د پښتون افغان سره تړلې ده او دا کتاب لوستل د هر ځوان لپاره ډیر زیات مهم. داغستان معنا د غرونو وطن، داغستان معنا د غرونو وطن. 13 میلیون آبادي ده، ټول 24 قامونه کې میشت دي. تر ټولو لوی قام د داغستان غه اوار دی. 15 ژبې کې ویل کیږي چې ستره ژبه یې هم اواري ده. په 2 لویو دریابو په منځ کې پروت دی لکه پښتون افغان او مذهب اسلام دی. د رسول فلار امزه دی چې د پخواني شوروي اتحاد داغستان ولایت صدا کلي سره تعلق و. په خټه اوار یو قوم دی، اواري ژبه ده. په 1933 کال کې زیږېدلی دی. په خپل هم شاعر دی او پلار هم د خپل وخت شوروي اتحاد ډیر لوی شاعر پاتې سوی. د رسول حمزتوب بلا شعري ټولګي راوتلګي. میرا داغستان لومړی کتاب دی چې په نثر کې لیکلی دی او د لیلن ایوارډ هم اخیستی او د داغستان ولسي شاعر هم ګڼل شوی. د عالمي سیاست، فلسفې، ادب ډیره ژوره مطالعه درلود. په خپله ټولنه، په خپل کلي، په خپل کلتور، په خپلو غرو، پر خپلو سیندونو، په خپلو دریابونو ډیر مین سړی و. دا کتاب مطالعه کول په دې ضروري دی چې میرا داغستان کتاب چې کوم دی دا خوی بوی سي دی، کلتور سي دی، ژوند سي دی، جغرافیه سي ده، موسم سي دی، خلق سي دی، یا په 2 دریابو کې پروت دی، د غرونو وطن دی. دغه ټول ورتوالی سمیلریټي سي دی، مشابهت سي دی، دا د پښتون افغان ته ورته دی. مخته لیکي چې زه نه 2 کلن یم او نه 9 کلن یم. زما تر خولې چې ټولې خبرې وتلګي، زما له خولې چې څومره هم خبرې وتلګي دي، هغه خبرې چې زما له خولې نه دي وتلګي، هغه خبرې چې زما له خولې نه دي وتلي تر هغو ټولو خبرو قیمتي دي چې زما له خولې زه وتلګي دي. چې زما پر زړه کومې خبرې پرتې دي هغه تر دې وتلو خبرو ډېر زیات ارزښت لري. بل ځای فرمایي که څوک له تاسو پوښتنه وکړي چې ته څوک یې، خپل ډاکومنټ، لوکل اسناد، بیپام، شناختي کارت ټول ورښکاره کړه. خو که د یو قام په هېڅ له تا څخه څوک پوښتنه وکړي ته به خپله ژبه، خپل اتلان، خپل کلتور او خپل ژوند ژواک ورښیې. وایي دې وطن ته، دې مځکې ته راتلل د دې دپاره راتلل دي چې د خپل قام، سپېڅلي قام، درپدره قام ترجماني او استازیتوب وکړو. د دې کتاب ژباړه په پښتو کې زاید بونیري او عزیز خان ملیزي په ډېره خوږه، اسانه او ساده پښتو کړې. مورنی وطن یو داسې موضوع او سکالو ده چې هر څومره قدر یې وسي، هر څومره صفت یې وسي، خو قدر یې وار په وار زیاتیږي او شان و شوکت یې وار په وار سیوا کېږي. ما چې تر اوسه هم ښه لیکوالان سټډي کړي یا مطالعه کړي دي، خو ډېر زیات خوندور کتاب چې دی دا د رسول حمزتوب میرا داغستان دی چې په دې کې د پاپاخ یو خولۍ ذکر هم سوی دی. دا خولۍ یوازې په داغستان یا په رشیا په روس کې نه ده ښکېده، متحده روس کې USSR کې. دا خولۍ په آذربایجان کې، ارمینیا کې، چچنیا، جورجیا، په دې ټول کوکاب خلک، د کوکاب خلک چې دي دا خلک هم دغه د پاپا خولۍ چې ده دا پر سر کوي. چې کله شوروي اتحاد چې و هغه جوړ و، روغ و، همدغه د دوی د ریډ آرمي یو نشان هم ورسره و. رسول حمزتوب فرمایي په یو چا چې سیریزه لیکې دا د هغه سړي په شان ده چې د پاپا خولۍ پر سر وي، دا سیریزه ښیي چې تی پر کتاب لیکې.
دا د هغه سړي په څېر ده چې د پاپا خوله پر سر وي او د صف په مخ کې ناست ټول خلک یې ویني. نو سیریزه د کتاب دغه کردار ادا کوي. یو وخت کې یو نجلۍ په مینه کې راغله او بیا یې سهار وختي د داغستان تر کړکۍ وکتل چې دا یې وویل چې دا خو واقعي ټول سر تر پایه پورې ګلان دي او خلک شیان پکې پټ دي. هغه مور ورته وویل ته څه وایې چې ګلان دي؟ دا خو ژمی دی، واورې دي، د واورو موسم دی، ګلان چیرې دي؟ دا خو ټول وچ بوټي دي او ته دې وچ بوټو ته ګلان څنګه وایې؟ یو دوې ښځې وې، هغه یو وخت کې د ژمي سهار هم بیل دی او د بهار د پسرلي سهار هم بیل دی. یعنی یو د بهار سهار، یو د جاړې چې وچ شیان ګرد وچ وي که نه، دا سهار هم. نو دوی وایي چې زما په داخلي وجود کې دوه انسانان اوسي، یو ځوان او بل ډېر بوړه کمزوری ضعیف. و یوه خواته ګلان او ګلان دي او بله خواته واورې واورې دي. دلته واورې واورې غرونه، دلته غرونه غرونه واورې. صابر شاه صابر وایي دلته دومره اوبه نسته چې څوک وکري ګلونه، دلته غرونه غرونه واورې، دلته واورې واورې غرونه. بس ما په دننه یو خواته ګلان دي او بله خواته بهار دی، یو خواته ځوان او بله خواته زوړ، او یو خواته واورې او بله خواته ګلان. ابو طالب کلی په کلی ګرځېدی په داغستان کې، دیګونه یې جوړول، برتن لوښي یې جوړول. په هغه کلي کې اتیمت داسې یو نوم پرننسیشن یې داسې کېږي که نه، له هغه سره هغه نجلۍ سره د ده مینه راغله او دا مینه داسې راغله چې هغې به دیګ وراړی. ده چې دیګ یې وراړی، دا لوښي ده به ده ورجوړ کړي. هغه چې لاړه کور ته بېرته ورغله چې دا دیګ چې دی دا اوس هم اوبه در تویېږي. ما تا ته ویلې دا دغه چې دی دا دیګ چې کوم ډراپس دي، دا کومه قطرې چې تر لوږي دا بند که تا نه دی کړی. دوی ورته وایي چې ما جان بوج کر دا نه دی کړی. ورته کښېنستی، سګرېټ یې وڅښاوی. هغه ورته وایي چې دا دیګ را جوړ که، د کلي ټول خلک راته ګوري، مناسبه خبره نه ده چې یو پیغله نجلۍ تا ته ولاړه ده او ته داسې سګرېټ څکوې، د سګرېټ دودونه پورته کېږي، لوګی پورته کېږي. دی دغه چې دغه شپېلۍ راواخي، دغه فلوټ راواخي، دغه ووایي. اتیمت بیا ډېره په غوسه سي چې خلک راته ګوري، زر کوه. 3 ګنټې بعد دا کم د دیګ دغه چې دا ورکې سي، اوس یې څه جوړ سو نه، هغه لاړه سي چې ویې ګوري بیا اوبه څڅېږي. بېرته ډېره په غوسه وراسي چې ما تا ته ویلې دا دیګ را جوړ که، دا لوښي را جوړ که، تر دې اوبه بیا څڅېږي، تا بیا هغه رنګه دغه کړی دی. ابو طالب ورته وایي چې ما جان بوج کر دغه برتن چې دی دغه دا رنګه جوړ کړي. او زه ډېر خوشحاله کېږم، ما دا یقین و چې ته بیا راسې غوسه وکړې، جذبات وکړې. ولې ته په جذباتو کې چې دا کار ستا د مخ کومه سرخي ده، دا ما ته ډېره زیاته خوند راکوي. بیا ابو طالب بالاخر دیګ ور جوړ کړي او دا دیګ دا یوسي. یو وخت کې بیا اتیمت چې ده له یو سړي سره واده وکړي، هغه واده طلاق سي. بیا له بل واده سره له بلې چا سره واده وکړي، هغه بیا طلاق سي. دغه چې طلاق سي نو ابو طالب ډېر زیات په دې پسې خراب سي، په اتیمت پسې. چې کله په اتیمت پسې خراب سي نو بیا ډېر لوی شاعر سي. په شوروي اتحاد کې ډېر زیات کم USSR سي دی، په دې کې ډېر زیات ایوارډونه واخلي، نظمونه، شاعري، غزلي، کلامونه یې کلي په کلي کوڅه په کوڅه وګرځي که نه، لکه زموږ اوس رحمت شاه سایل یا درویش دراني یا پیر محمد کاروان، دغسې کې په خپل داغستان په اوار کې ډېر زیات مشهوره سي. یو وخت کې په کلي کې را روان یې، د داغستان په کلي کې یو روډ دی، دواړو خواته درختې دي، خړ پړ کورونه دي. ابو طالب پر دې روډ را روان وي، یو ښځه سر ور راوباسي، وایي او ابو طالبه زه اتیمت یم، ما پېژنې؟ ابو طالب ورته وایي ښه سو تعریف ته وکئ، خپل تعارف ته راته وکئ، خپل انټروډکشن ته راته وکئ، که ما نه پېژندې. اتیمت ورته یایي زما له وجې دومره لوی شاعر سوې او ته اوس دومره غټه پر ما کوې،
او زما له وی چې تر دې ځایه ورسېدې اوس دومره مغروره سوې. ابو طالب ورته وایي که ستا له وجې څوک شاعر کېدلی یا تا سره د واده نه کولو څخه شاعر کېدلی نو ستا پخواني دوه میړونه چې دي ستا دوه هسبینډ چې دی هغه به هم ډېر لوی شاعران وایه زما په شان. دا کتاب ښکلا د دې کتاب دا نثر دا دومره ښکلي الفاظ یې راټول کړي دي او دومره ښکلي جملې یې راټول کړي دي او خپل وطن داغستان یې داسې بیان کړی دی چې څوک هم دا کتاب سټډي کړي هغه د داغستان کم خاوره چې د کم زمینی موقعیت چې دی د هغه په هغه پاکله بالکل داسې اسیر سي او د رسول حمزه سره مینه پیدا سي. او بله خبره دا ده چې دا کتاب هر څوک مطالعه کړي چې د پښتون افغان وطن سړی مطالعه کې داسې معلومیږي لکه داسې د پښتون افغان جغرافیه وایي داسې د دنیا هر چا چې دا سټډي کړی دی هماغه دغه احساسولی دی. په اردو کې اجمل جمالي په پښتو کې زاید بنیری او عزیز ملیزی چې دی ژباړلی دی. ډېر ښکلی کتاب دی باید چې هر ځوان دې کتاب ته او دې مطالعې ته ځان پر دا کتاب باندې ډېره زیاته خبره کېدی سي. دا د کتاب چې دی د داغستان غرونو ته سړی وړي د دې سیندونو ته سړی وړي دریابونو ته سړی وړي کلتور د دې رواج یعنی د پښتون افغان سره پرتله کولی سي چې د پښتون افغان کې دا کتاب کم شی زموږ مشترک دی له دوی سره پر دې باندې ډېره زیاته خبره کېدی سي. غرونه دریابونه رواجونه کې کم شی زموږ سره مشترک دی خو ډېرې زیاتې خبرې شته خو آخري خبره دا ده چې دوی وایي انسان په 80 کاله زده کړه کوي خو په آخر کې دوی دا شی زده کوي چې خاموشه به څنګه پاتې کېږي. پر کم ځای باندې خاموشه پاتې کېدل دا تر ټولو ګران سبق دی. یعنی انسان ته دا سبق ډېر مشکل زده کوي چې زه به پر کم ځای خاموشه کښېنم او خبره به نه کوم. خدای مو خوشحاله سم.